بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما د نن لیکچر موضوع چې دا بیا هم ویر کلاس ده او په دغه لیکچر کې به زده کړو چې لاجیکل اپریټرز څه شی دي او څه ډول په ویر کلاس کې کارول کیږي. د لاجیکل اپریټرز په ویر کلاس کې کارولو دپاره موږ ځو اس کیو ایل سرور مینجمنټ سټوډیو ته یعنی SSMS ته. دوستانو لاجیکل اپریټرز چې کوم دي هغه دوه یا د دوه څخه زیات کنډیشنونه یو ځای کوي. د لاجیکل اپریټرز له جملې څخه چې موږ لومړی راخیستی دا هغه اینډ اپریټر ده یعنی AND. اینډ اپریټر وایي چې د کومو کنډیشنونو په منځ کې مو چې زه کارولی یم یا زما څخه مو ګټه اخیستې ده هغه باید ټول ټرو واوسیږي تر څو زه ستاسو ته ډیټا درکړم او ډیټا درته فلټر کړم. که چیرته د ټولو کنډیشنونو څخه یو هم فالز واوسیږي اینډ اپریټر چې دا موږ ته ډیټا نه فلټر کوي او ډیټا نه راکوي. د لاجیکل اپریټرز له جملې څخه چې موږ دوهم دلته راخیستی ده هغه آر ده یعنی OR. آر اپریټر وایي چې د ټولو کنډیشنونو څخه که چیرته یو هم ټرو واوسیږي یعنی یو هم صحیح واوسیږي زه درته ډیټا درکوم او ډیټا درته فلټر کوم. ولو که نور ټول غلط واوسیږي بیا هم دغه موږ ته ډیټا راکوي. د اینډ او د آر عملا لیدلو دپاره موږ دوه مثالونه دلته راخیستي دي چې د هغې څخه لومړی چې دا د امپلایز ټیبل څخه زه ټوله ډیټا را اخلم او په ویر کنډیشن کې بیا هم ورته وایم چې د ښو خلکو په اړه ماته معلومات راکړه چې لاست نیم یې کینګ واوسیږي. اینډ اپریټر کوم یعنی اینډ سټي لندن واوسیږي. یوازې موږ ته به هغه خلکو په اړه معلومات راکړي چې لاست نیم یې کینګ واوسیږي او سټي لندن واوسیږي. که چیرته زه دغه انتخاب کم او دغه اکزیکیوټ کم دوستانو تاسو ووینئ چې موږ ته یوازې یو ریکارډ راکړو. دا ځکه چې زموږ سره په ټیبل کې یوازې یو کس ده چې لاست نیم یې کینګ ده او هم په لندن کې اوسیږي. دوستانو که دلته زه چیرې ورته ووایم چې زما ته اینډ په ځای آر وکاروم او بیا هم ورته وایم چې لاست نیم یې کینګ اوسیږي او سټي لندن اوسیږي د دواړو کنډیشنونو څخه که یو هم ټرو اوسیږي نو ماته به ډیټا راکړي. دلته ستاسو ګورئ دوستانو چې داسې کنډیشن هم ما سره لاست نیم په ځای کینګ هم شته ده او داسې خلک ما سره هم ډېر دي چې په لندن کې اوسیږي. نو دا ځل به تاسو وګورئ چې د یو څخه به زیات ریکارډونه موږ ته راکړي اگر چې د هغوی لاست نومونه چې دي که فرق هم واوسیږي هغوی مختلف هم واوسیږي یعنی کینګ هم ونه اوسیږي بیا به هم موږ ته ډیټا راکړي. دوستانو دوام مثال ته ځو. دا ځل زه بیا هم د TSQL ډیټابیس پروډکشن سکیما څخه چې کوم ټیبل پروډکټس په نوم د هغې څخه زه ډیټا را اخلم خو په ویر کلاس کې یا کنډیشن کې زه ورته وایم چې ټولو هغو خلکو په اړه معلومات ماته راکړه چې سپلایر آی ډي یې لویه وي له درو څخه او اینډ ورته وایم کیټګوري آی ډي کوچنی وي له 5 څخه. که زه چیرته دغه کویري انتخاب کم او اکزیکیوټ کم ستاسو به ووینئ دوستانو د ښي طرف لاندې برخې کې چې موږ ته یې 28 روګانې راکړلې. که زه چیرته دلته اینډ په ځای آر وکاروم او بیا هم دغه سلیکټ کم او اکزیکیوټ کم ستاسو به وګورئ چې دا ځل زما سره ماته 80 روګانې راکړې. دا ځکه چې دا ځل زموږ سره داسې خلک هم ډېر زیات دي چې سپلایر آی ډي هم 3 څخه لویه ده او کیټګوري آی ډي 5 څخه کوچنی ده. دغه دواړه کنډیشنونه دلته زموږ سره ټرو دي او شته دي. دلته دواړه کنډیشنونو په هکله ډیټا موږ سره موجوده ده. نو دواړو کنډیشنونو په هکله ډیټا چې موجوده ده یعنې دواړه په هکله دلته موږ ته یې ډیټا راواخیستله ځکه روګانې زیاتې شوې. دوستانو دغه زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې مو په لوی چیغه سپارم. الله مو مل شه.